خفیه. اول باب چې د امام نووي رحمت الله علیه په خپل کتاب ریاض الصالحین کې دا ذکر کړی چې باب الاخلاص و احضار النیه، دا باب د اخلاص په بیان کې دی او د ښه نیت په بیان کې دی، یعنی نیت حاضرول فی جمیع الاعمال والاقوال، په ټولو عملونو او په اقوالو کې، والاحوال او په حالاتو کې، البارزه والخفیه چې هغه ښکاره دي او کپړ دي. نو مقصد دا دی باب الاخلاص. اخلاص دی ته وایي چې یو عمل کې د الله د رضا دپاره دی کې، احضار النیت او کوم عمل چې کې نو نیت به حاضر کې چې الله دا زما عمل قبول کړي. او دا اول حدیث ذکر کړی، اول یو څو آیاتونه ذکر کړي د قرآن کریم، هغه آیاتونه ذکر کړي دي چې هغه د باب سره مناسب دي، او بیا د هغې نه وروسته حدیث ذکر کړی دی انما الاعمال بالنیات، د ټول عملونو دارالمدار چې دی هغه د نیت سره دی. نو علما ذکر کوي، محدثین ذکر کوي، وایي دغه حدیث چې دی دا اصول د دینو نه دی، د دین د اصولو نه دی دا حدیث. په دې وجه امام بخاری رحمت الله علیه صاحب د مشکات او نور محدثینو لکه ریاض الصالحین کې یا په نورو د حدیثو کتابونو کې دغه حدیث چې دی په ابتدا کې ذکر کړی دی انما الاعمال بالنیات، یقینا اعمال دارالمدار چې دی د اعمالو صحت چې دی هغه د نیت سره تعلق لري. که یو سړی جهاد کوي، یو سړی علم کوي، یو سړی صدقې کوي، یو سړی حج کوي، عمره کوي، که هغه هر عمل د دین کوي خو نیت به د الله دپاره چې الله دپاره کوم چې الله یې مانه قبول کړي. او که نیت د دنیا دپاره یا د شهرت دپاره یا د دنیا کې یو مقصد حاصلولو دپاره نو بیا دا ورته فایده نه کوي. نو په دې وجه باندې دا حدیث په ابتدا کې ذکر کړی دی چې نیت باید انسان اصلاح کړي. ځکه چې حدیث کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي 3 کسان د قیامت په ورځ به الله جهنم ته وغورځوي، او دا هغه 3 کسان دي چې دنیا کې الله ورته لویه مرتبه ورکړي. په هغې کې یو مجاهد دی، او یو پکې عالم دی، یو پکې سخي دی. 3 کسان په دنیا کې لویه مرتبه الله ورته ورکړي. مجاهد څومره عظیم عبادت دی، جهاد څومره عظیم عبادت دی چې مجاهد یې کوي، لیکن چې د الله دپاره نه د دنیا دپاره، د مال او دولت دپاره، د شهرت دپاره، نو د قیامت په ورځ به الله تعالی ورته وایي په حدیثو کې راځي کذبت، تا جهاد ما دپاره نه دی کړی، تا جهاد د یو مقصد دپاره کړی و چې هغه مقصد تا د دنیا کې حاصل شوی. عالم ته به الله تعالی وایي چې تا علم زما دپاره نه و کړی، کذبت، دروغ دی وایي. دا حدیث تفصیلي حدیث دی خو موږ مختصر ذکر کوو. او سخی ته به الله تعالی وایي چې تا سخا کړی و، صدقې دې کړی و، زما د رضا دپاره نه وی کړی. نو دا 3 کسان مشهور حدیث کې راځي چې دا به چېرته ځي؟ جهنم ته به ځي. الله دې داسې حالت نه ټول مسلمانان وساتي. نو مقصد دا دی چې علم کې دی الله دپاره، که جهاد کې دی الله دپاره، که هر عبادت کې دی الله دپاره، نو نیت به دې اصلاحي. که نیت دې د الله دپاره نه وي نو بیا فایده نه کوي. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، دا د سورت بینه آیات ذکر کړی دی په ابتدا کې چې دا د نیت سره تعلق لري. وما امروا، الله تعالی وایي دی ته حکم نو شوی الا ليعبدوا الله، مگر د دې حکم شوی چې د الله عبادت وکړي شي مخلصین له الدین، دی خاص کې الله دپاره بلنه، حنفاء په داسې حال کې چې په حق والا دی او رد دی باطل. نو مقصد دا دی په دې آیات کې الله تعالی دا خبره ذکر کوي وما امروا، الله تعالی وایي دی ته حکم نو شوی الا ليعبدوا الله، مگر د دې دپاره چې چا بندګي وکړي؟ د الله بندګي وکړي. مخلصین له الدین، خاص د الله دپاره عبادت وکړي، د الله په صفتونو کې مخلوق شریک نه کړي. دا عقیده ونه ساتي چې مخلوق هم اختیارات لري، ملائکه هم اختیارات لري، انبیا هم اختیارات لري، اولیاء هم اختیارات لري، دربارونه هم اختیارات لري، قلندران هم لري او باباګان هم لري. نه نه، خاص عبادت په چا دپاره کې؟ الله دپاره دی. حنفاء آخر کې دا خبره الله ذکر کړي. حنفاء حنیف دی ته وایي چې ولاړ په حق او رد څه کوي؟ رد باطل کوي. دا د ابراهیم علیه السلام صفت دی. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، دا د سورۃ الحج آیات دی. په دې کې الله تعالی وایي لن ينال الله، هیڅ کله نه رسیږي الله تعالی ته، لحومها د دې مالونو غوښې الله ته نه رسیږي، ولا دماؤها او نه وینې رسیږي، ولکن يناله التقوى منکم، لیکن ستاسو پرهیزګاري او ستاسو اخلاص الله ته رسیږي. نو دې کې ګوره د نیت
خبره ده د نیت ذکر پکې ده چې ته قرباني کې چا د پاره به کې د الله د پاره به کې نیت به الله د پاره وکي او کنه د شهرت یا نیت د غوخي نو بیا دغه قرباني الله ته حیثیت نه لري قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله دا د سورته آل عمران آیات ده دیکھیں اللہ تعالیٰ قل ورته وایي پیغمبر ان تخفوا کچرته تاسو پټ کړئ ما هغه څه فی صدورکم چې تاسو په سینو کې دي او تبدوه یا اخکار کړئ یعلمه الله الله تعالیٰ په سره الله په خبر ده بعض انسانان خو یو خبره کوي چې د عمل دی الله د پاره کوم په فزره کې هغه خبره نه پزره کې صحیح پزره کې بل مقصد دی دنیا مقصد دی الله تعالی وایي تاسو چې کوم عملونه پټوي که ښکار کوي څوک په خبر دی کله الله د پاره نیت دې صحیح په الله به بدله درکړي او کله الله د پاره نه شهرت د پاره ریاکاری د پاره دنیا کې او چوکۍ ته رسیدلو د پاره یو مال ته رسیدلو اسباب رسیدلو د پاره یو مقصد د پاره نو هم الله په سره الله په خبر دی وعن امیر المؤمنین ابي حفص عمر بن الخطاب ابن نوفل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله بن قرد بن زراح بن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب قرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دا روایت د عمر رضی الله تعالی عنہ نقل دی ابو حفص د عمر رضی الله تعالی عنہ کنیه ده ځکه چې د عمر رضی الله تعالی عنہ لور څوک او حفصه رضی الله تعالی عنہ نو په دې وجنه د عمر رضی الله تعالی عنہ کنیه صدا ابو حفص نو عمر رضی الله تعالی عنہ نسب ذکر کړی چې عمر زوی د خطاب دی او غزوی د نوفل دی د نکنو می داسې مکمل سلسله ذکر کړی نو عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو اوریدل دي یقول انما الاعمال بالنیات چې پیغمبر علیہ السلام ویل چې یقینا اعمال انما الاعمال یقینا عملونه چې دي عملونو دار او مدار دي عملونو صحت بالنیات دي نیتونو سره ده او کنه دي سيو jihad دي کو دي الله د پاره الله د پاره دي که مثلا حج دي کړي عمره دي کړي دي الله د پاره ده دي الله د پاره دي او که شهرت د پاره او یا د دنیا د پاره نو دا غنیت ته به اعتبار نشته دي عمل ته اعتبار نشته وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه متفق على صحته دې حدیث کې شان ورود د حدیث محدثین ذکر کوي لکه څنګه چې شان نزول د قران کریم د آیاتونو چې نازل شوي د یو مقصد د پاره دا سیدا حدیث چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې ویل دی نو دا چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت وکړ صحابه کرام سره هجرت وکړ نو یو کس هجرت کړو دی یو خزې د پاره چې هغه قیس باندې مشهور و قیس رضی الله تعالی عنها دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې یو خزه نو یو صحابي ورته ویلو چې ما سره نکاح وکړه طلب د نکاح ته نه کړو نو هغه ورته ویل نکاح سره په دې شرط کوم چې هجرت وکړي بس هغه هجرت وکړه مدینه منوره ته لاړ ځکه چې پیغمبر علیه السلام هم هجرت کړو صحابه کرام هم هجرت کړو نو دې هجرت وکړي صحابي د دې خزه لپاره بیا د الله رسول ته دا خبره ورسېده نو د الله رسول په دې موقع باندې دا حدیث ویل کچا هجرت د الله او د رسول لپاره کړه هجرت چا لپاره ده د الله او د رسول لپاره ده او کچا د دنیا لپاره کړه هجرت د دنیا لپاره ده او کچا د خزه لپاره کړه هجرت چا لپاره ده د خزه لپاره نو مقصد دا دی چې هجرت په چا لپاره کې د الله او د رسول لپاره به کې ته چې وطن ترکه خپل وطن پرې دی خپل ملک پرې دی خپل ځمکه پرې دی خپل باغونه پرې دی خپل خپلوان پرې دی د څه لپاره خو د الله د رضا لپاره چې دلته ګناونه دي دلته د خلق دین ته نه پرې دي د دین حفاظت نشي کولای په قران او په حدیث باندې عمل نشي کولای نو هجرت کې نه پرسي چې الله ستاسو لپاره ستاسو دین لپاره هجرت کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی انما الاعمال بالنیات یقینا د عملونو دارو مدار چې د نیتونو سره ده انما بشکل کل امرئ د هر سړي د پاره ما هغه سړي نوا چې نیت کړي فمن کان هجرته فمن هغه سو کان هجرته چې هجرت ده هغه ال الله الله ته او رسوله او د الله د رسول د پاره فهجرته ال الله ورسوله نو هجرت چا د پاره ده د الله او د رسول د پاره ده ومن کانت هجرته لدنیا او چا
چې هجرت کړی دی دنیا د پاره یصيبها چې دا دنیا حاصله کی او امرأتن او یا د خزه د پاره هجرت کړی یان کې هوا چې دا نکاح کې د خزه سره فهجرته الی ما هاجر الیه نو عزت چا د پاره دی هغه څه د پاره چې هجرت کړی هغه د پاره هجرت کړي نو مقصد دا دی چې هجرت کړي دی الله د پاره دی د دنیا د پاره به نه کړي د مال او دولت د پاره به نه کړي متفقن علی صحته نو محدثین اتفاق کړی د دې حدیث په صحت باندې چې دا حدیث څه دی دا صحیح دی رواه امام المحدثین ابو عبد الله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره بن بردزبح الجعفی البخاری رحمه الله امام بخاری رحمه الله نسب مختصر ذکر کړي چې دا حدیث امام بخاری رحمه الله هم څه کړی دی نقل کړی دی په خپل کتاب کې او ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفه نو دا لکه څنګه چې امام بخاری رحمه الله دا حدیث نقل کړي دا سي امام مسلم رحمه الله دا حدیث په خپل کتاب کې څه کړی دی په صحیح بخاری او په صحیح مسلم کې دا حدیث نقل دی معنا دا د سي حدیث دی چې دا معتمد حدیث دی یعنی کمزور حدیث نه دی مقصد دا دی د مصنف دا مقصد دی یعنی دا په صحیح روایت سره نقل شوی دی امام بخاری او امام مسلم په صحیح ستاو کې دا دوه کتابونه چې کوم دی علما ذکر کوي محدثین چې دا دوه کتابونو باندې د ټول امت اجماع او اتفاق دی چې د دوه کتابونو کې کمزور حدیث نشته چې دې کم حدیث نقل کړي هغه څه دی هغه صحیح حدیث دی کمزور نه دی نو دا اول حدیث د نیت په باره کې چې اول عمل کې د چا د پاره به کې نیت به اصلاح کې دی الله د پاره او دویم نمبر حدیث ته ګورئ په ریاض الصالحین وعن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق علیه هذا لفظ البخاری دا حدیث باندې امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله ذکر لري اتفاق کړي چې دا حدیث صحیح دی په دې حدیث کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړي د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها نه دا روایت نقل ده ام عبد الله چې هغه مور د عبد الله ده عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله تعالی عنها د عائشه رضی الله تعالی عنها خو اولاد نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي و او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سو لورو بدلته نسبت شوه د ام عبد الله د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ چې و د عائشه رضی الله تعالی عنها خریو او داسې خدمت ورته کاوه د عائشه رضی الله تعالی عنها لکه سره چې د خپل مور خدمت کوي نو په دې وجه دلته عائشه رضی الله تعالی عنها د پاره دا کونیت ذکر شوی چې ام عبد الله چې اچا مور ده ځکه چې خدای خاله و دا خالم داسې لکه د مور په مثل نو په دې وجه د عائشه رضی الله تعالی عنها کونیت په ام عبد الله سره ذکر شوی نو عائشه رضی الله تعالی عنها قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل پیغمبر علیه السلام پیشگوئی کړی ده یغزو جیش الکعبه چې جنگ بکای یو لخر د کعبه سره یعنی د الله سره په مقابله کوي فاذا كانوا ببيداء اكل چې دی د بیدا په مقام کې من الارض د زمکنا یخسفو باولهم واخرهم الله تعالی با اوله ایسا او اخره ایسا ټول په زمکه کې دنه دا د قیامت نمخ کې او لخر دا د الله په علم کې چې کله برازي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دا خبره ذکر کړي چې او لخر به چې هغه برازي د الله سره په مقابله کوي د کعبه د مقابله د پاره برازي او په خلکو باندې په ظلمونه کوي په الله تعالی په پزماکه کې فکر دنه نه کوي نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی پیغمبر علیہ السلام وی صلی اللہ علیہ وسلم یغزل جیش الکعبه چې جنگ بکای او لخر د کعبه سره فاذا كانوا ببيداء اکل چې دی بیدا مقام ته ورسیږي من الارض د زمکنه یخسفو باولهم واخرهم نو الله تعالی په اول او اخر ټول ځکه په زمکه کې بیدانه نه کی یعنی دا ټول خلق په زمکه کې دنه نه کی او بعض روایتونو کې راځي چې اوس خلق به نه پاتې شي قالت قلت يا رسول الله عائشہ رضی الله تعالی عنها
عنها وایي چې ما ویلې د الله رسوله کیف یخسف باولهم واخرهم څنګه به الله تعالی اول او عیسی اخر عیسی دننه کې پزمکه کې وفيهم اسواقهم پدای کې خو بازارونه دي ومن او هغه څوک پکې د لیس منهم چې د دوی ملګری نه دي. یعنی پیغمبر علیہ السلام ویل چې الله تعالی به دا ټول لخر سي کې اول عیسی او اخر عیسی یعنی ابتدا انتها ټول په پزمکه کې دننه کې. نو عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي چې الله رسوله دا پسنګ پدې کې خو بازارونه پدې کې خو باغ خلک چې هغه د عمرګری نه هغه په پزمکه کې دننه کېږي. پیغمبر علیہ السلام ورته وایي قال پیغمبر علیہ السلام وایي یخسف باولهم واخرهم اول او اخر به الله تعالی دننه کې ثم یبعثون علی نیاتهم او بیا به الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې په خپل نیتونو سکی راپور کوي کی معنا کله چې الله عذاب راځي بعضی وخت داسې کیږي چې عام خلک هم پکې ځي لکه دا کرونا چې مخکې راغله و دې کې نیک انسانان هم لاړ مړ شو په دې قیامت پر ورځ الله تعالی سکی په خپل نیت به راپور کوي چې الله سره کفر او شرک نه دی کړی ایمان والا دی الله به جنت ته داخل او کاقیده د کفر او شرک دی الله به شرک ته داخل کی جنت ته جهنم ته به داخل. متفقون علیه په دې حدیث باندې امام بخاری او امام مسلم رحمه الله اتفاق کړي. هاذا لفظ البخاری و دا لفظ چې ذکر دی دا متن دا د امام بخاری رحمه الله دی. وعن عائشة رضی الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام. دا مختصر حدیث دی د عائشہ رضی الله تعالی عنها نقل دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی لا هجرة بعد الفتح هجرت نشته ورسته د مکه د فتح نه. مکه چې کله فتح شو د هغه نه ورسته نشته هجرت نشته ځکه چې د پیغمبر علی السلام په زمانه کې د مکه نه هجرت کول مدینه منوره ته دا په هر مسلمان باندې سو فرض عین او چې هجرت وکړي ځکه چې مکه دارالکفر او مدینه سو دارالاسلام. او کله پیغمبر علی السلام مکه فتح کړه د مسلمانانو حکومت راغی او مکه چې د پیغمبر علی السلام لاس سره راغی مسلمانانو لاس سره راغی او د کفر طاقت ختم شو نو مکه بیا سو ګرځي د دار اسلام وګرځي. نو پیغمبر علی السلام وایي چې د مکه د فتح نه ورسته بیا هجرت نشته. دې دا معنا نه ده چې بالکل هجرت نشته صرف د مکه نه نور علاقو ته هجرت نشته. نور ځایونو کې که مثلا داسې نظام چې هغه کفري نظام دی دین حفاظت نشي کولای بیا بسکه بیا به هجرت در باندې لازم دی. وعن عائشة رضی الله عنها دی عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دی قالت قال النبي صلی الله علیه وسلم هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي لا هجرت بعد الفتح هجرت نشته ورسته د فتح مکه نه ولکن جهاد و نیت لیکن جهاد دی او نیت کول دی د جهاد لپاره. و اذا استنفرتم او کله چې تاسو نه طلب وشي چې وځي دی الله په لار کې فانفرون پیغمبر علیه السلام سوی وځي بیا جهاد لپاره دی الله د دین لپاره جهاد وکړي. متفقون علیه دا حدیث باندې امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله اتفاق کړي. و معناه او معنا ده لا هجرت من مکه چې هجرت نشته د مکه نه لئن هذا دی وجنه سوارت دار اسلام چې مکه صدا دارالاسلام ده د دین ورسته هجرت نشته دی. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين.